تقریبا یو کال نه کم وخت کېږي موږ دغه کار په سپټمبر 2023 کال کې دا بزنس شروع کړو. نن موږ یو افتتام درلودله چې هغه د یو نوی شای مارکیټ ته موږ وړاندې کوو چې هغه پیزا دی او آیس کریم دی چې په دغه نږدې ساحاتو کې نه پیدا کېږي. د نوي افغانانو پر راتګ سره دلته مختلفو خلکو بزنسونه خلاص کړل، کاروبارونه خلاص کړل، دوی ترمنځ رقابتونه رامنځته شول مثبت. خارجین زمونږ خواړه ډېر خوښوي او ډېر خوند یې اخلي. زمونږ د خوړو خوند او ذایقه برابروي، نو هغوی ته ډېر خوند اخلي دې نه. په دا وخت کې په منډه انګلیسي زده کوي یا کتابی ننده یا قرآن کا زندگی که نه زده کوم. امیر صاحب نه میک ډېر خوشحالي په داسې کې میک سره ډېر کومک کړی دی. دا ځوانان یې مکمل ارټل کړی دی، د شیتو کې نه یې باندې کړی دي، مکمل د ورزش په مصروف کړی دي. زما نوم امیر محمد امیری دی. تقریبا 15 کاله کېږي چې زه امریکا ته راغلی یم او دلته دغه کابل انټرنیشنل فوډ مارکیټ او رستورانټ چې دی تقریبا یو کال نه کم وخت کېږي موږ دغه کار په سپټمبر 2023 کال کې دا بزنس شروع کړو. نو نن موږ یو افتتام درلودله چې هغه د یو نوی شای مارکیټ ته موږ وړاندې کوو چې هغه پیزا دی او آیس کریم دی چې په دغه نږدې ساحاتو کې نه پیدا کېږي. نو بزنس انشاءالله ښه روان دی، که هغه سټور دی که هغه رستورانټ دی. او د دې تر څنګ چې موږ سټور خوراکي توکي په دې سټور کې لرو او رستورانټ لرو، موږ قالینې هم لرو او د زنانه او لباسونه همدا هم موجود دي. تقریبا موږ ون سټاپ شاپ جوړ کړی دی دلته چې یو څوک راشي حتما یوه اړتیا یې دلته پوره کېږي. اصلا ملګرو دا یو تشویق و چې داسې یو بزنس شروع کوم او کنې اصلا زما فیلډ چې دی دفتري دی، هغه ټراول ایجنسي لرم، دغې لارې نه مې ټول کارونه خلکو ته کول، خدمات اوس هم وړاندې کوم، هغه هم لرم. خو ځینو ملګرو دا تشویق و غوښتنه وه چې دلته یو چانس شته دی، راځئ دغې چانس نه په استفاده وکړو، دغه سټور او رستورانټ هم شروع کړو. دا یو ښه بزنس دی په امریکا کې او دلته د افغانانو اړتیاوې هم دلته پوره کېږي په محلي ډول، او کوم شیان چې دلته راوړو هغه خاص ډېر د افغانانو او مسلمانانو استفاده کوي. نو په دې خاطر موږ وویل چې د بل هر بزنس نه چې ډېر ریسکي او خطرناک وي، همدغه یو بزنس درست دی چې دغه مخ ته یوسو. نو په دې اساس باندې دغه بزنس موږ شروع کړو. د کاروبار او بزنس لپاره لومړی شرط جرأت دی. کله چې ته جرأت ولرې، هدف دا دی چې ته نیم کاروبار لرې. د شروع کولو پروسه هم دا ډول ده چې ته به یوه LLC جوړه کړي د سیټي سره، هغه اسنادونه د سرټیفیکیټ او فارمیشن ډاکومنټ چې واخیستل، د ټاکس دفتر نور سره به یې ثبت کړي او بینک اکاونټ به خلاص کړي او ځینې اپلیکیشن دی چې هغه سیلز ټاکس پرمټ دی او ټوباکو سیګریټس او دغه پرمټونه دي،
دغه به واخلي او د سټور لپاره به فوډ سټمپ ته اپلای وکړي دولت ته تر څو فوډ سټمپ سره اپروو شي. زموږ افغانان چې دي اکثره ته د سوشل سرویسز رسیږي فوډ سټمپ استعمالوي خصوصا فامیلونه ځکه دوی د عاید کچه چې د هغه ټیټه ده مجردان نه استعمالوي اسې یو نیم نفر چې مریض وي دولت ورته ورکړی فامیلونه استعمالوي ځینې فامیلونه چې عواید زیات وي هغه بیا فوډ سټمپ او سوشل سرویسز نه لري. دغه پروسه ده او مخکې وړل کېږي دومره ګرانه نه ده خو لږ وخت غواړي حوصله غواړي فکر غواړي چې یو څوک باید په دې باندې په درست ډول په قدم مخکې ولاړ شي. سخته کارونه یې دا دی چې ته به وینډر پیدا کوې چې چا نه سودا واخلم ښه سودا له چا نه واخلم او ځینې وخت یو وینډر یا هولسیلر چې دی تا ته کم شی جنس نه درکوي ته به مکمل پالیټ اخلي بیا د مکمل پالیټ خرڅول هم سخت وي مجبور یې چې بیا په محلي سطح هم د ځینو سټورونو او دکاندارانو سره اړیکې جوړې کړي تر څو ځینې توکي چې دي دوی ته ورکړي تر څو دغه جنس درنه خراب هم نه شي او په ښه ډول خرڅ هم شي. او بله برخه یې دا ده چې په مارکیټ کې به ته ډېره کمه ګټه کوي که چېرې کې زیاته ګټه وکړي خلک دا فکر کوي چې عام خلک په دې نه پوهېږي چې دوی د سودا څه ډول اخلي په داسې حال کې چې دوی په دې باندې ډېر دقیق پوهېږي د هر جنس معلومات ورته وي نو کمه ګټه چې وکړي ته ډېر مشتریان پیدا کولی شي د مشتریانو سره ښه رویه سلوک او دوی ته احترام کول او داسې یو جنس چې دوی په کار نه وي راوړي ریټرن یې کړي په ښه مینه یې ترې واخلي ریټرن یې کوي مشکل نشته په دې کې یو بل جنس ورکړه دغه برخې دي چې دا لږ سخت هم دي او دغه اسانول هم پکار دي سړی باید اسانې هم کړي اسانې هم ونیسي. زموږ کسټمر عموما افغانان دي فعلا دپاره او په دې کې مجموع کې مسلمانان او خارجان هم په قابلي پلو په چکن کړی ګوټ کړی روش او منتو او همدارنګه دلته مونږ کوم غلیو قالینې دغه چې لرو توشکې چې لرو همدارنګه کوم نور خوراکي شیان او لباسونه چې لرو نه تنها چې افغانان یې اخلي بلکې مسلمانان او میکسیکن او دا خلک یې اخلي او خصوصا دغه انرژي باب چې دی دا زیات خرڅېږي لکه شاوخوا خلک چې دي کارونه کوي لکه دا مخامخ سرویس کې زیات خلک کار کوي دا راځي دې خوا سلمانیان دي نور دفترونه دي دا خلک دا ځای ورته نږدې دی دلته راځي او زموږ افغانان چې دي بیا په دې شاوخوا کې اوسېږي او دلته چې دی یو اسلامیک سنټر دی مسجد دی سن انټونیو اسلامیک سنټر هغې سره چې ډېر زیات مسلمانان او خصوصا د افغانانو دا خلک اوسېږي او دلته پیاده راځي دلته د موټرونو ازدحام هم زیات وي نو بیا زیات خلک ترجیح ورکوي چې یو قدم هم ووهي دلته راشي یو سودا هم په لاس کې واخلي ولاړ شي. دې نه علاوه موږ په اول ځل یو ډول ډوډۍ غټه ډوډۍ مارکیټ ته وړاندې کړله چې هغې قیمت ډېر ارزان دی تقریبا 2 روپۍ دی نو هغه خصوصا د ټرک ډرایوران چې دي هغه خو بیا سفر کوي دوی بیچارهګان په میاشتو په هفتو په ټرکونو کې وي کاروبار کوي حلاله مزدوري کوي نو دوی بیا ځان سره وړي هغه خرابېږي نه فریش کې او سلاجه کې ورته ږدي تقریبا 15-20 ورځې تر 2 میاشتې پورې هغه دوام کوي نو دا هغه یو داسې شی و چې ضرورت هم و د فامیلونو والا هم وړي ځینې فامیلونو والا چې دي مثلا د کور سرپرست هغه ځي وظیفې ته بیا چې راشي وظیفه ستړی وي یا واپس بهر راوتل نه نوینه تازه ډوډۍ وړل ورته مشکل تمامېږي نو دغه ډوډۍ نه بیا استفاده کوي. نو بل هغه چې پیزا ده پیزا چې ده بیا عام مارکیټ لري هغه بیا افغانان او یا مسلمانان نه دي هغه هر څوک دي امریکایان هم دي او د سره څنګ کې میکسیکن او دا خلک دي او دغه نوی نفر چې دی او هوکا او دغه جوس دغه هم تیاروي دغه زموږ یو بل نوی نفر راغلی دی نو ما مخکې وویل چې دا ون سټاپ شاپ دی دلته هر ډول اړتیا پوره کېږي د خلکو د ضرورت مطابق نو په دې خاطر دغه سټور چې دی اوس په وخت کې د خلکو ترمنځ ډېر مشهور شوی هم دی او دې تر څنګ موږ دلته زیاته ساحه لرو خصوصا د ټرکونو ډرایوران دلته راځي ټرکونه ودروي او دې تر څنګ دلته د والیبال میدان لرو والیبال میدان ځوانان والیبال کوي مازدیګر ماښام وخت کې ماسخوتن تر 11 بجو پورې 12 بجو پورې ټورنمنټونه جوړوي او د دې تر څنګ دلته پاس دوام منزل کې لوی ځای لرو ځینې داسې ځوانان چې نامزاد شي دلته یا وطن کې یا څوک ودونه کوي یا شیرین خوریانې وي دوی راځي دلته خپل په ډېر عادي او قیمت باندې محفل نیسي او یا مثلا موږ کټرنګ دا دی چې یو څوک راشي بل ځای یو حال بک کړی دلته ډوډۍ آرډر ورکړي
مثلا دې میاشت کې موږ تقریبا 2 ډرونه لرو د خلکو د ودونو چې دې غځای کې ډوډۍ تیاریږي بیا دوی راځي د غځای نه اخلي ځان سره وړي په ډېر مناسب او ښه قیمت ورته تمامېږي که چېرې کې دغه ډوډۍ له یو عرب رستوران نه یو بل رستوران نه مسلمانانو کوم رستوران نه اخلي یو 3 چنده ورته تمامېږي زموږ ورته ډېر ارزانه تمامېږي ځکه په هغه اصول ورسره ځو چې کوم هغه د افغانانو اصول دي 15 کاله مخکې کله چې موږ دلته راغلو ما دلته د مهاجرینو په یو دفتر کې وظیفه واخیسته اول ځل یو نیم کال 15 میاشتې مې هغه وظیفه وکړه بیا مې خپل شخصي کاروبار شروع کړو د خوراکي توکو پیدا کول په برخه کې خصوصا وچه ډوډۍ چې واده نه پیدا کېده دغه تندوري ډوډۍ چې موږ وایو نو دلته سټور و د عربانو دې به داسې وړې وړې ډوډۍ درلودې اوس هم لري هغه په خلطو کې بند وي هغه به مو اخیستې هغه به مو خوړلې نو هغه به بیا داسې وي چې ډېرې مسلسلې به مو چې وخوړلې هغې نه به سړي زړه تورېده نو بیا به وخت نه وخت مثلا داسې بدلولو چې یا به بل رستوران ته تلو یا به مو څه وقفه ورکوله خو مجبور چې هماغه ډوډۍ وخورو خو داسې ډوډۍ نه پیدا کېده لکه افغانستان کې چې لرو یا فعلا دپاره موږ دلته په امریکا کې دغه کوم افغانانو رستورانتونه چې دي او سټورونه چې دي او خاصتا موږ چې آماده کوو دغه ډول ډوډۍ نه پیدا کېده تغیرات خو بیخي زیات راغلي دي د نویو افغانانو پر راتګ سره دلته مختلفو خلکو بزنسونه خلاص کړل کاروبارونه یې خلاص کړل دوی ترمنځ رقابتونه رامنځته شول مثبت خلکو د ټرکونو کمپنۍ جوړې کړې د میډیکټ کمپنۍ جوړې شوې سټورونه جوړ شول افغانانو ټرکونه واخیستل د دې څنګه دوی مختلف کاروبارونه شروع کړل نو آنلاین بزنسونه شروع کړل دغسې همدا ډول بزنسونه شروع کړل یعنې افغانان داسې دي چې یو مشکلاتو ترڅنګ ډېرې خوبیانې او تکړه خلک هم دي د هر یو نفر چې ته وګورې که ټرکونه کوي ډېر په سختۍ کوي خو دوی حد اقل د میاشتې ښې پیسې جوړوي چې هم په وطن کې فامیل ورسره راحته دی هم دغه خلک ورسره راحته دي خپل خلک نو تغیرات خو ډېر راغلي ځوانان چې دي ځینې ښې وظیفې ترلاسه کړې دلته مختلف کورسونه وویل تخنیکي شیان یې وویل IT وویله او همداسې میډیکل برخه کې ځینې ځانونه ورسول او همدارنګه مثلا د خویندو په برخه کې هم پرمختګونه شوي دي پوهنتونونو ته ځي او درسونه وایي پرمختګونه بیخي زیات شوي دي که یادې کړو پخوانیو خلکو خو ډېر مشکلات او ستونزې درلودلې که څه هم هغه خلک چې راتلل څه نه څه په انګلیسي باندې پوهېدل بغیر د هغه خلکو نه چې هغه به نظامیان وو عسکر به وو خو د سقوط نه وروسته چې کوم خلک راغلل هغې بیا دغه مشکلات سره مخامخ نه شول ځکه افغانانو په خپله دا ابتکار دلته ترسره کړو چې نانوایان یې جوړې کړل سټورونه یې جوړ کړل رستورانټونه یې جوړ کړل نو دوی د هغه ډول مشکلاتو سره بیا مخامخ نه شول لکه پخواني افغانان چې مخامخ وو ځکه پخوا به چې کوم افغانان به راغلي وو هغوی مثلا دغه ډول وچې ډوډۍ ته لاسرسی نه درلودو همدارنګه ډېر داسې خوراکونه چې اوس په دې افغاني سټورونو او رستورانټونو کې تیاریږي هغه به موجود نه وو نو کله چې د جمهوري دولت له سقوط نه وروسته افغانان امریکا ته راغلل دلته اقتصادي رشد هم رامنځته شو او خلکو رستورانټونه او سټورونه فعال کړل خلاص کړل نو هغه مشکل که هغه د ډوډۍ و که هغه د هر ډول د حلالې غوښې و که داسې نور شیان و هغه مشکل حل شول نو که څه هم هغه پخوانیو افغانانو چې د نویو افغانانو د راتګ لپاره دلته خصوصا زموږ ټولنې او زموږ د ټولنې مشرانو چې زه هم په هغه کې د بورډ غړی مختلفو عرصو کې زیات خدمات وړاندې کړل د دولت سره یې اړیکې ونیولې دولت سره د دوی د مشکلاتو په حل کولو باندې ډېرې میټینګونه او غونډې وشولې او څه چې د خلکو په وس کې وو چې هر څوک وو یوازې مثلا مشخص نفر نه هغې خپلې همکارۍ ورسره وکړي مشکلات شاید موجود اوسي خو انسان په وس ګناهګار دی او موږ دا ویلی شو چې مثلا دوی په خپله پخوانیو خلکو د نوي خلکو سره ډېر لاس وړی دی ډېر کومکونه یې ورسره کړي دي زما نوم ګرانه وروره زه ببرک مومن د کونړ ولایت د اسداباد د ښار اوسېدونکی یم زما خو ګرانه وروره دا یو کال وشو
روان مې دویم کال دی چې زه په امریکا کې میشت شوی یم. په رسټورانس کې خو مې وروره دا تقریبا دا دویمه میاشت شروع کېږي چې په دې کې کار کوم او خپله دنده مخې ته وړم. وریجې په څو قسمه پخېږي چې یو قسم په دې کې قابلي ده. کله چې موږ قابلي ده کوو د هغې دپاره سپین پیاز غوښه دا ملګري کوو او کله چې دا پاخه شي نو د هغې نه وروسته بیا موږ دا دیګ ته اچوو بیا وریجې ور اچوو بیا ورسره هلال کشمش ملګري کوو نو د هغې نه بیا موږ قابلي جوړوو. نو دا د قابلي دغه دی فارموله د ډېرې اسانې فارمولې هم شته او ګرانې هم شته دی او مختلف طریقې شته دی. نو موږ په دې طریقه باندې کار کوو. انشاءالله ډېر خارجیان هم راځي داخلیان هم راځي او بیا بالخصوص خارجیان زمونږ خواړه ډېر خوښوي او ډېر خوند اخلي. زمونږ د خوړو خوند او ذایقه برابروي نو هغوی ته ډېر خوند اخلي دی نه. ما سره مې یو بل ملګری دی نواب خان چې هغه تنور کار کوي هغه ډوډۍ پخوي. بل ورور مې راسه خیالي دی چې هغه پیزا پخوي برګر پخوي چکن فرای پخوي سکریم جوړوي لکه مختلف خواړه هغه په خپل هم جوړوي. زموږ سره په خوړو کې قابلي هم ډېره وځي روش هم ډېر وځي د پسه کړی هم ډېر وځي چکن کړی هم وځي دال هم وځي ساک هم وځي پیزا هم وځي برګر هم وځي چپس هم وځي سکریم لکه مختلف زموږ کسټمر دی او د هغې دپاره چې څه شي هغې خوښوي ډېر نو ماشاءالله ټول ښه په دقت سره باندې او زموږ خواړه خوښوي ماشاءالله ټول کسټمر یې خوښوي. هغه وخت چې دلته موږ دلته سټور او رستورانټ کار شروع کړو نو د ځوانانو غوښتنه دا وه چې د غذا یې ډېر پراخه دی. موږ به دلته رځو خپل ټرکونه به م ودرو دې تر څنګ که چېرته والیبال لپاره موږ ته یو هغه راکوي یو ځای راکوي. که څه هم دغه ځایونه چې دي په کرایه باندې که موږ ورکړو ډېرې پیسې موږ لاسته راوړلی شو. د ځوانانو غوښتنه هم په ځای کړه. ځوانانو ته مو دغه ځای ورکړو. دوی نشهیي توکونه په امن کې دي او تر ټولو مهمه خبره یې دا ده چې دوی به پخوا په میاشتو سره لیدل. اوس د والیبال له وجې نه دوی په هفته کې یو ځل ټول سره ویني او کوم وخت چې دوی وغواړي چې اتڼ وکړي یا کوم نور مراسم ولمانځي راځي دلته پراخ ځای دی خپل مراسم دلته لمانځلی شي. او د والیبال مخکې دوی به په نورو پارکونو ته وتلل پارکونو کې به یې کول خو هلته به دوی چې لاړل نیم به راغلي وو نیم به نه وو ټیم به یې نه برابرېدو. بیا یو وخت کې دلته نږدې اسلامک سنټر مخې ته یو ځای دی هلته یې والیبال شروع کړو. نو هغه هم داسې و چې د مسجد ملا امام چې و رضي نه و هغې بار وخت شکایتونه کول افغانانو ته به مثلا یو ډول داسې خبرې کولی شي هغه به د افغانانو نه خوښېدی. نو هغه ځای بیا دوی بند کړلو. نو داسې دوی ځای د والیبال لپاره نه درلودو. نو بس موږ هم دا مناسب او ښه وبلله چې ځوانان دي یو تمرین به هم کېږي دلته به یې ساعت هم سره تېر وي او یو بل سره به وینیم. او ځینو خلکو ته د دې له وجې نه ډپریشن پیدا شوی و چې دوی به خپل افغانان هم نه لیدل ځکه کارونو کې به وو. دلته چې راشي ساعت یې تېر شي او خلکو خپل ملګري وویني د وظیفې ملګري وي یا د افغانستان ملګري وي او یا سره خپلوان وي سره وویني نو هغه یو ډول دوی هغه چې وي فکر چې وي هغه بدل شي. نو زیات خلک مثلا د ډپریشن او د دغه نه په هغه شوي دي په امن کې شوي دي. زما نام خو انعام ولی دی او ټکساس ولایت ته راغلی یم 4 کاله مې کېږي امریکې ښار ته راغلی یم سنوټونیو ته. مخکې زما میدان نه و دا میري چې دلته د کوم میکه جوړ کړو امیري صاحب میدان یې راته جوړ کړو د څومره لوبغاړي چې دي چې دلته راغلي دي او مخکې به یې لیدلی پرکې ته به نه شوي تللی ځکه چې میټر یې به ستونزه وه داسې زیبا نه و. دا میري صاحب چې و ما ته میدان جوړ کړو دا نمونه صحیح روټین اتلس بجې پهره 2 بجې پهره
او ارواح میک ته بل کړي وي امیر صاحب نه میک ډېر خوشحالي په داسې کې میک سره ډېر کومک کړی دی چې دا ځوانون یې مکمل ارټل کړی دی نشه توکي نه یې باندې کړي دي مکمل د ورزش په مصروف کړي دي سنک تنای خیر په کې 2 کلمې کېږي چې د وطن ته راغلی یم امریکې ته یمي دا میري صاحب داسې دی که په انسان کې دا سترګې چې دا سترګې سړی نه لري خیر په کې چې په کیم که په پاڼه ولوېدو که په غره ولوېدو که تر کیر ولوېدو یمیږ دا سړی سترګې دی پوهېدې میږ دې ته ډېر احترام لري ډېر خشوع ډېر صحیح سړی دی میږ ده ته ډېر سلوم وایي ته وایي چې ویلې چې میږ د وطن پردادو دا جمعادو جمعه چې ونه غوندې لاندې راغاړ کېږي پوهېدې میږ دا جمعادو الحمدلله ښه په سویا خوراکینه ښه په سویا سامان هر شی افغانیونه هر شی خیر پېښ کې یا افغانیونه چې لګېږي هر شی خیر پېښ کې هلته پیدا ډېر وړېږي ښه می خشولي دا نه خشولي میرینه چې ځان کره په پیسې چرکوي میږي کره دا سامان یاسر وکړه الحمدلله ښه دی مایګي ته شپه د ګډېږي خیر پېښ کې وخت ساعت ښه تېرېږي په دا شپه به تاله ما کې ښه شپه دو مخ ته خو وچه ډوډۍ وي یس خو افغاني خوراکینه انانات خلک ډېر دي هر شی خپل پیدا کېږي نه یم تللی نه څم وطن ته ته وایي چې ویلې ځکه نه څم وطن ته چې ونڅان جنجولي دی مي په جنجول کې ککړېږي چې ویل شو خو په کاکاړ یعنې په دا وطن کې ویلې وخت نه تېروي نه زه خو تقاوت یم کپنۍ کا کورنر کوي څه دا کوشش نه کوي چې څه زرکه تیل ولګوئ دا یې خپل ګرځم نه والله که هیڅ مشکل وي خو ډاډه ورځ پرېتم په دا مزدیګر کې اینې امیري دیکونه ته روشم خلک ډېر وي سړي تابه جوړه شي ژبه د حاجي صاحب زده کړې انګلیش ته زده کړی که نه لېبې ته ما نه دي زده ولې زده مې نه دي نیزي په دا وخت کې په منده انګلیش زده کوې یا که طبیننده یایې کورانکه زده که نه زده کم مو په عمر شته ډېر خو دا نه سره لرې چې په ګنټه مزال دی بیا چېرته سره میمي څیک په کپنۍ کې وي څیک چېرته وي څیک چېرته وي څیک شپې مزدیری ته څي څیک ورځه مزدیری ته څي په وطن کې خلک ته دا پیغام لرم چې و خلک خیر پېښ کې ښه دی ښه کوئ بد مه کوئ
یلته ایده خلک ته دا پیغام ورکوم چې ښه کوي باد ما کوي ښه په بایا ښه په لایا دي باد په بایا دي